سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې طالبانو په یو برید کې 7 دولتي سرتیري وژل شول. دا کسان تېره شپه څه باندې 1 بجه په مارکو سیمه کې هغه مهال وژل شول چې د دوی پوسته طالبانو تر برید لاندې راغله. د ننګرهار د والي ویان زیاتوي په دې پیښه کې بریدګرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو کله شمېره لا روښانه نه ده. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغان او امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې امریکا غواړي له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، خو لا تراوسه یې کره نیټه نه ده ټاکل شوې. د دغه راپور له مخې د ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغې دا پریکړه کړې چې له خپل افغان شریکانو سره دا درک کړې ده چې د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا تګلاره اغیزمنه نه ده او د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر هم ناکامه دی. تر اوسه په دې اړه د امریکایي ادارې، افغان حکومت او طالبانو په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د یوې منچاودنې له امله 2 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. دغه پیښه تېره ورځ نږدې 3:30 بجې په لتبند سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د سیمه ییزو پولیسو د یوه قمندان د پلار پر موټر یوه منچاودنه وشوه. د ننګرهار د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا په دې پیښه کې یو ولسي وګړی او یو سیمه ییز پولیس وژل شوی او د یاد سیمه ییز قمندان د پلار په ګډون 3 امنیتي سرتیري او 3 ولسي وګړي ټپیان شوي دي. له دې سره سم د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې 2 ځانمرګي بریدګر موخې ته تر رسېدو مخکې ووژل شول. دغو ځانمرګو بریدګرو غوښتل په شیرګړ سیمه کې د سرحدي لواء 8 کنډک په نښه کړي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د افغان ځواکونو لوري تر پیژندنې وروسته په نښه او له منځه تللي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین زیاتوي چې په دې پیښه کې له بریدګرو پرته هیڅ چاته زیان نه دی اوښتی. ولسمشر غني د طبیعي پیښې له امله په پنجشیر کې له زیانمنو سره په کتنه کې وویل یادو زیانمنو ته رسېدلې مرستې کافي نه دي. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې تېره ورځ د پنجشیر په ولایت مقام کې ترسره شوه د کور او ښار جوړولو وزارت ته لارښوونه وکړه چې زیانمنو کورنیو ته ځمکې په پام کې ونیسي او حکومت یې د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې کوي. ولسمشر همداراز یاد وزارت ته لارښوونه وکړه هغه دوکانونه چې په دغه پیښه کې وران شوي د هغو لپاره د یوه مناسب بازار نقشه جوړه او حکومت به د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. د پنجشیر په حصې اول ولسوالۍ کې د 15 ورځې مخکې د یوې طبیعي پیښې له امله 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او سلګونه کورونه او هټۍ زیانمنې شوي دي. او په غزني کې یو کس د نږدې 25 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق په تور ونیول شو. د غزني امنیه قمندان فرید احمد مشال وایي دغه کس چې نقیب الله نومیږي غوښتل یې یاد مواد له قرهباغ ولسوالیه غزني ښار ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پولیسو له لوري نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.